یو وخت په یو شنه او ښکلي ځنګل کې یو ګیدړ اوسېده. دا ګیدړ چې ډیر چالاک و، خو ده به ډیره سستي او تنبلي کوله. همیشه به یې سوچونه او فکرونه کول او ویل به اوف کاشکې خواړه په خپله تر ما راشي، کاشکې اوبه ما ته خپله راشي، کاشکې زه په ما باندې د لمر رڼایي نه راتلی، کاشکې هغه خو همدا سوچونه به یې کوله. دی یوازې تنبل نه بلکې ډیر خوبونه او خیالونه به یې لیدل. یوه ورځ د ونې لاندې په خیالونو کې ډوب و چې د ټولو حیواناتو پاچا یعنی زمری راغی. دی د ځان سره وایي مشر ګیدړ ته دې سلام وي، مشر ګیدړ ته دې سلام وي، پاچا دې ژوندی و. بس اوس خو همدا سوچونه کوي د ځان سره. خو شعر ورته ډېر غوسه سو چې دا څه کوي، دا څه وایي. دی په خپلو فکرونو کې ډوب ده. شعر ورته په غوسه سو او په ده پسې یې منډه واخیسته. ده بیچاره منډې کړلې او د ځان ژغورلو لپاره ډېر تیز په منډه باندې لاړه. هېڅ یې شاته ونه کتل چې ګوري له ځنګل نه ووته او یو کلي ته ورسېده. هلته یې ساه لنډه کېدله او ویل یې دا احمق شعر زمری یو ورځ به دی زه خپل نوکر جوړوم. نو ګیدړه د کلي خواته روانه شوه. اوهو دا څنګه ښایسته ژوند دی، کورونه لري، اوبه راوړي، خواړه په مسالو پخوي، کاشکې زه هم داسې ژوند مې درلودی. د کلي کې سپیانو دا ولیده چې ویې لیدل، نو دې پسې هغه سپیانو منډې کړل. چې منډه یې کړل دا بیا وارخطا شول او د هغو نه یې منډه کړله. اوف دا څه بلا را باندې وشوه، دا څه وشوه، اوس څه وکړم، چېرته لاړه شم، نن مې بیا دا سپینه پرېږدي. او په منډه باندې لاړه د یو دوبي کور ته ننوته. کله چې هلته ننوته دا په ټپ کې پټه شوه چې ګوري هغه کې شنې اوبه ولې، شین رنګ و. چې کله دا بیرته راووته او سپي لاړل، دا خوشحاله شول چې ګوري ټول رنګ یې په ټول بدن یې په رنګ شوی ده. خو دا تر همدې وخته پورې نه وه خبره. لاړه سیند غاړې ته چې ګوري اوبه څښي. هلته چې خپل ځان ولیده نو ځان ورته بدل غونده کې ښکاره سو، شین رنګ کې ده. نو حیرانه شول چې دا څه راباندې شوي دي. فکر یې وکړ چې دا همغه ټپ کې چې رنګ و همغه داسې کړې ده. نو دا لاړل ځنګل ته. په ځنګل کې یوه ډبرې ته وختله او هلته یې ټولو حیواناتو ته غږ کړل چې دلته راشئ. کله چې هغوی راغلل، دې ځان ورته داسې یو مخلوق معرفي کړی چې زه رالېږل سوی یم، زه به نور ستاسو باچا یم. ټولو حیواناتو دا ونه پېژندله، که څه هم دا همغه ګیدړه وه، خو دوی هېڅ چا ونه پېژندله. ټولو ورسره ومنل او دا باچا سوه. ټولو به د دې خدمت کوه، دې ته به یې خواړه راوړل، دې ته به یې اوبه راوړلې، هر څه به د دې په خدمت کې ول. یوه ورځ ماښام چې ګوري په ځنګل کې یوه بلې ګیدړې غږ وکړ. نو دا ډېره خوشحاله سوه چې د بل ګیدړ غږ یې واورېده. نو دې هم له ډېرې خوشحالۍ نه چغې ووهلې. کله چې چغې ووهلې نو نور حیوانات پوه شول چې دا خو همغه ګیدړه ده او ځان یې بدل کړی و. او ټولو دې پسې منډې کړلې او دا یې له ځنګل نه وویستله. کله چې دا سیند ته ولوېده، د سیند نه چې بېرته ووته، هماغه ګیدړه ول. زمري پسې ناره کړه چې زه به تا پرېږدم، بل ځل په ژوندۍ رانه لاړه نه سې. نو نتیجه دا سوه چې لالچ بده بلا ده او د کار په بدل کې هېڅ لنډه لاره نشته.